اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. د فرانسوي استرا یا د ستنې په اړه باندې معلومات څنګه کولی شو چې د مربوطه غوی په اړه باندې د فرانسوي شرکت په سایت کې معلومات پیدا کړو. د هر څه د مخه تاسو باید www.copex.com یا دغه ادرس ته د خپل انټرنیټ د صفحې نه لاړ شئ. د هغې نه وروسته کوم ویب سایټ چې راځي یا کومه پاڼه چې راځي، دلته دوه شیان دي. یا تاسو کولی شئ چې د غویو نوم په دلته ولیکئ او په مکمل ډول باندې نوځئ، هغه غویي معلومات ترلاسه کړئ. یا هم تاسو کولی شئ چې د سایر لیست باندې کلیک کړئ او د غویانو لیست ته تاسو ننباسي. د دې نقطې په کیکاګو سره چې دی دا مکمل لیست دی د غویانو، او تاسو کولی شئ چې د غوی نوم دلته دې پسې وګرځېږي او پیدا کړئ. دا چې موږ په افغانستان کې فلحال د نمونې په ډول باندې تاسو ته موږ ښیو چې موږ کوم غوی راوړی. مثلا موږ یو د امپاسیبل په نامه باندې یو غوی لرو او غواړو چې د هغې غوی دغه دلته پیدا کړو، معلومات دلته پیدا کړو چې آیا دا واقعا د فرانسې په سایټ کې شته دی او که نه. د هغې نه وروسته چې دی بیا موږ څه کوو، هغه باندې کلیک کوو، هغه کیکاږو، د هغې په اړه باندې معلومات پیدا کوو، د هغې سیریل نمبر ګورو او د سیریل نمبر سره خوا کې چې دی د هغې دا معلومات ګورو. نو موږ اوس د امپاسیبل غوی چې کوم دی د هغې د معلوماتو پسې ګرځو. نو زه دا دی دوستانو 100 او دا پاورفل او هیلث کې راځي، دا امپاسیبل غوی دی. نو په ده باندې زه کیکاږم. کله چې تاسو په دې باندې کلیک کړئ نو دې ځای کې چې دی د عمومي شماره راځي. تاسو کولی شئ چې د PDF په شکل باندې دا معلومات ډاونلوډ کړئ. ورسره خوا کې د پیټیګري ده، د نوم دی، د لورګانو تعداد دی چې 1252 لورګانې لري، په 956 فارمونو کې نتیجه ورکړې ده. او د ده سره خوا کې چې دی دا نور معلومات دی، د هغه شمیره ده. عموما دې ته موږ د فرانسې عمومي کود وی او ملي کود وی او دا د استرا په باندې لیکل شوی. کله چې تاسو ستنه اخلئ دغه کود چې دی دا په ده باندې لیکل شوی، دا په یاد لرئ. دا د دې عمومي نمبر دی او په همدې ترتیب باندې دا د ټول معلومات دي. نو راځو مثلا بیرته لیست ته ځو شاته او څه کوو. بل غوی چې موږ لرو دې ځای کې د امپاسیبل نه وروسته هغه د هومیګاټ په نامه باندې دی. نو زه د هومیګاټ نوم لټوم. تاسو ته باید د دغې سپیل او د غوی نوم درته باید زده وي، ځکه دا په هره نیچه باندې لیکل شوی وي. او دا معلومات دوستانو اړین دي، ځکه چې کله تاسو یو غوی تطبیقوئ تاسو ته باید د غوی په اړه باندې مکمل معلومات در سره باید موجود وي. که چېرته دا معلومات تاسو سره نه وي نو تاسو نشئ کولی چې تاسو مثلا دلته بل غوی چې موږ سره دی هغه د بونیکسي په نامه دی. نو بونیکسي باندې کلیک کوئ چې موږ استرا افغانستان ته وارد کړې ده. نو دا د هغې په اړه باندې معلومات دي او دلته دغه شماره چې ده دا باید ستاسو په هغه استرا باندې دغه شماره باید موجوده اوسیږي. د ده نه علاوه دا د غوی نوم دی، د عمومي کود دی، د خصوصیات دی. نو ورسره خوا کې زموږ سره بل غوی چې دی هغه د هومیګاټ دی. زه کوشش کوم چې د هومیګاټ غوی پیدا کړم. هومیګاټ چون دا لیست لږ ډېر زیات اوږد دی او د شرکت سره ډېر زیات غویان شتون لري. دا ویډیو موږ د دې د خاطر وکړله ځینې ځکه تر څو تاسو وپوهېږئ چې د غوی په اړه باندې معلومات ولرئ. نو د تاسو نه هیله دا ده چې کله غویه تطبیقوئ یا ستنې تطبیقوئ خپلې غوا ته، د هغې ستنه باید ځان سره وساتئ. دغه د ګیګنډ غوی دی، مخکې د تقریبا سترا موږ راوړې ده، افغانستان کې شتون لري. دا د ګیګنډ په اړه باندې معلومات دي، د 1914 او دې ځای کې تاسو وګورئ په سترا باندې باید تاسو کوم نمبر ولټوئ، دغه نمبر باید ولټوئ FR 011 100 او 12. دا په هر سترا باندې زموږ دغسې هر سترا مشخصه شمیره لري او د غوی نوم لري. نو د ده نه ګیګنډ نه علاوه چې دی موږ سره بل د ترتیب باندې چې موږ تاسو ته وښیو هغه د هومیګاټ غوی دی چې البته تاسو به هغه ډېر زیات تطبیق کړئ. نو په همدې موخه باندې چې دی زه هم دا د هومیګاټ دی، هومیګاټ نوم باندې کلیک کوو دلته.
او دلته موږ د هومي ګارد په اړه باندې ټول معلومات مکمل راځي چې دا څومره لورګانې لري. تقریبا دا 2693 لورګانې چې د هغه په 1494 فارمونو کې چک شوي دي، لیدل شوي دي. د خصوصیت دي مکمل. او دلته چې دی کوم ځای دی ملي کود دی چې دا په هر استرا باندې لیکل شوي. دوستانو ډېر زیات فکر کوئ چې کله استرا تاسو تطبیقوئ نو ځان سره ساتئ، ځکه په آدار کې نور استراګانې چې هغه د لر سپین غر شرکت پورې اړه نه لري، د فرانسوي په نوم باندې خرڅېږي. نو موږ د تاسو نه هیله کوو چې تاسو باید دې ټکو ته متوجه اوسئ. مننه. تاسو په انګلیسي ژبه باندې نه پوهېږئ نو کولی شئ چې زموږ ویب سایټ ته لاړ شئ www.lerspinghar.com. دغه پته در سره یاد ساتئ. دا سایټ چې کله راوخته راغی ستاسو د کوم موبایل په صفحې باندې نو دلته د مینو بټن ووهئ. مینو بټنه کې چې دی دلته موجوده استرا باندې کلیک کوئ، کېکاږئ او د هغې نه وروسته چې دی ته فرانسوي نسل تخمي ستنې یا مونبلیارد فرانسه باندې کېکاږئ. د دې نه وروسته چې دی تاسو د فرانسوي تخمو په اړه باندې چې هلته مثلا تاسو کې په سختۍ باندې پیدا کوئ هغه دلته په اسانۍ باندې په لنډ ډول باندې کولی شئ. دي چې موږ ټول اړین معلومات چې دي هغه دلته ثبت کړي دي. دلته دا د فرانسې عموما د نوم شو، د درجه ده، او د کې دا معلومات تاسو کولی شئ چې په خپله د پښتو سایټ نه زموږ او کولی شئ چې فرانسوي سایټ نه څنګه کوي معلومات کې عموما دا د کټالاګ په شکل باندې دي او هغه چې دي وخت په وخت باندې اپډیټ کیږي او د کمپنۍ د خوا نه کوم اړین معلومات چې د هغوی د ارزونې په وخت کې هغه کمپیوټر ته چې دی یا انټرنیټ ته چې دی ور اضافه کیږي.